السلام علیکم دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راځئ چې نن د یو لغات چې څلور معناوې لري زده کړو، چې لیکل کیږي همدا یو شان خو په ځینو ځایونو کې معناوې بدلې ورکوي. نو راځئ چې دا معناګانې زده کړو. لومړی لای. عموما کې لای دروغ ویلو ته ویل کیږي، نو په دې ځای کې لومړی د لومړی معنا زده کوو چې دروغ ویل. راځئ چې په جمله کې استعمال کړو. We should not tell a lie. مونږ باید دروغ ونه وایو. We should not tell a lie. مونږ باید دروغ ونه وایو. دویم، د لای دویمه معنا سملاسېدل هم دي، چې کله څوک سملي نو هغې دپاره هم لای استعمالیږي. نو راځئ چې په جمله کې وکاروو. We should lie in the bed early. مونږ باید وختي بیډ کې سملو، یا تخت کې یا کټ کې سملو. We should lie in the bed early. مونږ باید وختي بیډ کې سملو. د لای درېمه معنا پټېدل هم دي، چې که څوک چېرته پټېږي یا د چا نه ځان ناښکاره کوي نو هغې ته لای ویل کېږي. نو راځئ چې دا په جمله کې وکاروو. Success lies in hard work. Success lies in hard work. کامیابي په محنت کې نغښتې یا پټ شوې. کامیابي په محنت کې نغښتې یا پټه ده، چې په دغه وخت کې موږ دغه لغات کارولی شو. Success lies in hard work. کامیابي په محنت کې نغښتې یا پټه ده. څلورم، لای مطلب دی پاتې شونی یا باقی مانده یا ریمایند. نو راځئ چې اوس یې استعمال کړو. The book lay untouched for long. The book lay untouched for long. دا کتاب له ډېر وخته استعمال یا استفاده شوی نه دی. دا کتاب له ډېره وخته استعمال یا استفاده شوی نه دی. دوستانو، تاسو د دې د یادونې وړ وي چې د لای دویم فارم چې دی لی ده، LAY. نو دغه لغات په څلورو ځایونو کې استعمالول. هیله لرم چې دغه لغات به تاسو په مختلفو ځایونو کې په کار ویسئ. د لا زیاتو لغاتونو د زده کړې دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت ولرئ دوستانو. د الله حافظ.